چې الله دا کومې ورځې د غفلت په موږ تېرې شي بس نور الله زموږ نه دا غفلت لري او الله رب العالمین د خپلو بندګانو نه یو اپیل کوي یو درخواست ورته کوي او ورته وایي آیا شته داسې څوک چې ما ته حاجتمند دي حاجت لري د ما نه یې وغواړي چې زه حاجت پوره کړم آیا شته داسې څوک چې ګناهګار ما ته لاسونه اوچت کړي د شپې په دې اخره حصه کې زه رحمان ذات یم چې د هغه ګناهونه معاف چې الله دا کومې ورځې د غفلت په موږ تېرې شي بس نور الله زموږ نه دا غفلت لرې کړه د خپل حاجتونه الله ته ور وړاندې د خپل ضروریات الله ته ور وړاندې کوم چې زموږ خپلوان وفات شوي دي هغوی الله ته ور مخې ته کړو چې الله زموږ دعاګانو ته محتاج دي ستا خواله درغلي دي ته ورسره د رحم معامله وکړه ته ورسره د کرم معامله وکړه الله ته ورته قبرونه د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوه په دعاګانو کې بخل مه کوئ زمونږ او ستاسو د الله نه غوښتنه داسې نه ده لکه ما او تاسې چې د یو بل نه غواړو حدیث کې راځي ید الله ملعون د الله لاسونه خزانې ډکې دي ډکې که الله شپه او ورځ صرف د دې خپلو خزانو نه خرج کوي او سمې د هوا په شانتې بادوي نو د دې خزانو نه به دومره هم څه کم نه شي نو ولې بیا موږ په دې دعاګانو کې بخل کوو هر خپلوان هر رشته دار ملګری چې ستا په ذهن کې راتلل الله ته نوم واخله ته الله ته سره د رحم معامله وکړه حاجات یې پوره کړه بل په دې خپلو دعاګانو کې به بخل نه غواړي خو وسیع دعاګانې د الله نه وغواړي بل په دعاګانو کې دا دعاګانې داسې مه کوئ که الله ستا خوښی ما ته یې راکړه الله که په دې کې خیر یې ما ته یې راکړه که د خیر کار یې الله نه په لزوم سره وغواړه بل زموږ ډېر مسلمانان لاسونه یې اوچت کړي دعاګانې غواړي خو زړه یې غافل وي حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د غافله بنده نه دعا نه قبلوي څنګه غافله چې په زړه کې نه او په خوله باندې هسې وایي د داسې سړي نه الله دعا نه قبلوي بله خبره چې په دې دعا کې به خپل ګناهونه الله ته رایاد حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ان العبد اذا اعترف ذنبا ثم تاب الله علیه کله چې بنده په دعا کې الله ته خپل ګناهونه وشماري الله پلانکۍ ګناه مې کړې ده دا خطا رانه شوې ده ستا دا نافرماني مې کړې ده مسلمان ته مې دوکه ورکړې ده الله دروغ مې ویلي دي غیبت مې کړی د مسلمان مال مې خوړلی الله ما دا عمل کړی دا عمل کړی دا ګناهونه الله نه خو پټ نه دي کړی الله ته معلوم دي خو چې تی په دې وړه خوله الله ته وریاد کړې او بیا ووایې چې الله اوس یې راته معاف که داسې دې په دعا کې وکړو د الله رسول وایي الله دې دعا قبلوي ګناهونه درته معاف کوي